لنډغر مسعود بیا خپل لنډغري او پردي پالنه ښکاره کړه او برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې لیکلو سره مخالفت وکړ. دا چې څه یې ویلي په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه مسعود چې د خپل مشر ورور غوندې ټول ژوند یې د پردیو غلامۍ او ګاونډۍ شیطان هیوادونو ته په جاسوسۍ کې تیر کړ، یو ځل بیا یې خپله غلامي ښکاره کړه. څو ورځې وړاندې حکومت امر وکړ چې که چیرې دولتي مامورین برېښنایي پیژندپاڼې ونه ویشي نو میاشتنی معاش به یې وځنډېږي او نه به ورکول کیږي. د حکومت دغې کړنې ته د جمعیت ګوند مرستیال احمدضیا مسعود غیر مستقیم غبرګون خودلی او پر فیسبوک کې لیکلي دي چې د یو خاص هویت باید د افغانستان پر نورو قومونو ونه تپل شي. احمدضیا مسعود په څرګنده د افغانیت کلمې په اړه څه نه دي لیکلي، خو دې ویلي دي چې برېښنایي پیژندپاڼو یا د افغانستان اسلامي جمهوریت لیکل بسنه کوي او د نورو کلمو لیکلو ته اړتیا نشته. نوموړي پر افغان حکومت تور پورې کړی دی چې یو قومي هویت د افغانستان پر نورو قومونو د خپل واک څخه په ګټې قبلوي. مسعود حکومت ته خبرداری ورکړی چې له داسې کړنو د لاس واخلي. احمدضیا مسعود ګواښ کوي چې د حکومت دا ډول پروژې په افغانستان کې یو نوی بحران رامنځته کړي چې وضعیت به کړکېچن لور ته یوسي. احمدضیا مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر اوسه 1 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي او د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ د افغان کلمې او قومونو نومونو په ذکر سره په چټکۍ وړاندې روانه ده. ګرانو کتونکو، تاسو د احمدضیا مسعود دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.